ملګرو نن به د یو داسې انسان کیسه درته وکړم چې 438 ورځې د آرام سمندر په منځ کې له مرګ څخه ژوندی پاتې شوی و. دی تر یو کال زیات وخت د اسمان لاندې د ویرونکي سمندر منځ کې چې خاموشي وه، نه کومه وچه ځمکه، نه مرسته، نه انسان، یوازې یو وړوکې کښتۍ کې د مرګ تر سیوري لاندې و. یوازې د یوې ورځې د کب یعنې ماهي نیولو لپاره وتلی و، خو دا یوه ورځ تر 438 ورځو پورې ورسېدله. نه خوراک، نه اوبه، نه سیوری، نه هم څوک ورسره و. د ژوندي پاتې کېدلو لپاره یې هیله صفر، خو د مرګ 100% یقیني لرله. دوی په کښتۍ کې 2 کسان وو، مګر یو ورڅخه د 4 میاشتو په دننه کې مړ شو او بل ژوندی راستون شو. ملګرو، دا کیسه به ستاسو وجود ولړزوي، خو له ویډیو مخکې چینل در سره سبسکرایب کړئ. ستاسو لپاره سبسکرایب کول فری، خو زما لپاره ډیر څه دي. لیټس سټارټ. د 2012 کال د 11 میاشتې په 18 تاریخ د سهار لمر راختلو وخت و. د مکسیکو په یوه کوچنۍ سیمه کې د جوش الورینګا چې 26 کلن و د خپلې وړې لور سره اوسېده. جوش الورینګا له 22 کلن ایزوکیل ګوردوبا سره یوځای د کب نیولو کار کاوه. الورینګا ډېره تجربه لرله، خو ایزوکیل دومره زیات مهارت نه لرل. دوی به کبان نیول، بازار کې به یې خرڅول او له همدې لارې به یې روزي پیدا کوله. په دې وروستیو وختونو کې کبان په لوړ قیمت خرڅېدل، خو دوی زیات نشو نیولی. په خپل منځ کې پریکړه وکړه چې دا ځل به د سمندر منځ ته ځو. دوی یوازې د یوې ورځې سفر پلان نیولی و، خو کله چې د سمندر غاړې ته لاړل نو زوړ ماهیګیر ورته وویل نن مه ځئ، د سمندر حالات سم نه معلومیږي. نو دوی دا خبره ونه منله او ورته یې وویل موږ ژر ځو او بیرته ژر راځو. الورینګا او ایزوکیل په 2 متره کښتۍ کې کېناستل او روان شول چې یو انجن یې درلود، یو راډیو، یو د یخ بکس د ماهي اچولو لپاره او لږ خوراکي توکي یې له ځان سره یوړل. دوی د بحر له سواحل څخه 120 کیلومتره لرې لاړل. په پیل کې هر څه سم روان و، کبان یې هم ونیول، خو په غرمه کې سمندر رنګ بدل شو، اسمان تور وریځو ونیوه، د سمندر څپې لوړې شوې، تیز طوفان شروع شو او د دې طوفان 2 ورځې دوام وکړ. کښتۍ د سمندر څپو کله یوې خوا او کله بلې خوا وړله. کښتۍ انجن او راډیو دواړه خراب شول. څپې دومره لوړې شوې چې د کښتۍ د پاسه به تېرېدلې او ځینې اوبه به په کښتۍ کې تویېدلې. کښتۍ لږ پاتې وه چې ډوبه شي، خو دوی چې کوم کبان نیولي وو هغه یې بیرته خوشي کړل. کښتۍ د دې سره لږ سپکه شوه او له ډوبېدو بچ شوه. کله چې طوفان خلاص شو، دوی غوښتل چې بیرته راوګرځي، خو طوفان د دوی کښتۍ 400 کیلومتره په اندازه لرې وړې وه چې دا یو نامعلوم ځای و. خو د دوی اصلي جنګ اوس شروع شو. خوراکي توکي یې خلاص شول، د اوبو څښلو لپاره به یې د باران اوبو ته انتظار کوه. کله به یې په بوتل کې اوبه راټولولې او کله هم د کښتۍ له غاړو څخه د باران اوبه راټولولې او هغه به یې څښلې. د خوراک لپاره به چې کوم مرغان په کښتۍ کې ناستل هغه به یې نیول او خام به یې خوړل، یا هم کبان به یې خام خوړل. الورینګا تجربه لرله، خو ایزوکیل ورو ورو کمزوری کېده. هغه ځوان و، مخکې داسې حالات سره نه و مخ شوی. بیا یې هم 4 میاشتې مبارزه وکړه، طوفانونه یې وزغمل، لمر ګرمي یې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره وزغمله. خو د 4 میاشتو وروسته ناروغ شو، خبرې یې هم بندې کړې. همدلته نه ډاکټر و نه هم دوا او له همدې وجې مړ شو. الورینګا خپل ملګری سمندر ته وسپاره او جوش الورینګا یوازې په سمندر کې پاتې. 6 میاشتې تېرې شولې. الورینګا په غرمه کې یوه غټه کښتۍ ولیدله. زړه یې بیا ژوندی شو. جامې یې وغورځولې، ډېرې چغې یې د کښتۍ په طرف وکړې، خو هیڅوک یې ونه لیدل. کښتۍ ډېره لرې لاړه او پناه شوله. الورینګا هیله نوره هم کمه شوله. د الورینګا زړه ډېر مات شوی و. اسمان ته به یې کتل، یوازې چوپه چوپتیا به یې لیدله او بس. 11 میاشتې تېرې شولې. د الورینګا کښتۍ 8000 کیلومتره سفر کړی و او دی په داسې ځای کې و چې نقشه یې هم نه لرله. د الورینګا مخ د پیژندل کېدو نه و، سترګې یې پټې، پوستکی یې لکه سوځېدلی، خو د ژوندي پاتې کېدلو لپاره یې ډېره تمه او هیله درلودله. خو بالاخره د 2014 کال د جنوري د میاشتې 10 نیټه د الورینګا قسمت کار وکړ او د ژوند دروازه ورته خلاصه شوه. د په سمندر کې ناریل او یو څه لرګي ولیدل او له ځان سره یې وویل کیدای شي دلته کوم ټاپو یا وچه وي. همغه وچې و. الورینګا لږ مخکې یو ټاپو ولیده چې د مارشال ټاپو په نوم یادیږي. د له کښتۍ څخه ټوپ کړل او په لامبو یې هلته ځان ورسوه او یو نوی ژوند یې ترلاسه کړ. هلته چې څوک اوسېدل، الورینګا یې په ډېر بد حالات کې ولیده. روغتون ته یې وړه او درملنه یې وشوه. دا د یو انسان درملنه نه وه، بلکې دا د دې ګواهي ورکوي چې یو انسان د 438 ورځو لپاره په سمندر کې ژوندی پاتې شوی دی. خو کله چې دی ښه شو، نو کوم ملګری چې مړ شوی و د هغه مرګ قضیه په ده باندې ور واوښته او دا فیصله وشوه چې الورینګا خپل ملګری وژلی. آیا که تاسو وای، تاسو به دومره وخت مقابله کړې وای او که